اسلامي امارات په دې هڅه کې دی تر څو ټولنې خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي، ځوانان او هغه ځوانان چې زده کړې کوي او په مسلکي او تخصصي برخه کې کار کوي د هغوی لپاره داسې زمینې برابرې کړي تر څو په راتلونکي کې دوی په خپل هیواد کې په کار شي. نو بنا دغسې پروژې عملي کول او د اسلامي امارت ملاتړ یا د دغو خلکو لکه جسد سروان دغو یا نورو ملګرو حاجي صاحبانو چې ورسره په دغه برخه کې شریک دي، دا د اسلامي امارت سره یو ښه همغږي او د اسلامي امارت په چوکاټ کې د دوی هغه فرا او وړتیا او د هیواد په اقتصادي برخه کې د دوی هغه وړتیا او په اصطلاح ګډوالی ډیر ښه ثابتوي. در مجموع سرمایه که در اینجا مصرف کرده در حدود 3 میلیون دلار می باشد. قصد مجلل و اصلی روسیه امپریال غزنه اکنون با افتخار آماده بهره برداری می باشد. بنای باشکوه با ظرفیت پذیرایی از 3000 مهمان همزمان مجهز و 2 سالن مجلل مردانه و زنانه با تمامی امکانات مورد نیاز برای برگزاری محافل شادی و غیره محافل در سطح بلند و در خور شان مردم شرف این ولایت می باشد. همچنین دارای چند سالن نسبتاً متوسط و بزرگ نیز دارا می باشد که همزمان می تواند از محافل فراغت، سمینارها، کنفرانس‌ها و مهمان‌های خصوصی مجلل ما پذیرایی نماید.